ازبکستان او تاجکستان د افغانستان هلیکوپټرې بیرته نه ورکوي. دا چې ولې امریکا ته یې څه ویلي، جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې ازبکستان او تاجکستان دغه هیوادونو ته د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته دغه هیوادونو ته د وړل شویو هلیکوپټرو له سپارلو ډډه کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې یادو هیوادونو په دې اړه خپل دریځ امریکا متحده ایالاتو ته په ډاګه کړی. رویټرز نه دی ویلي چې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره په څومره شمېر افغان هلیکوپټرې تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوي. یاد شوي خبري اژانس په عین حال کې ویلي چې تاجکستان او ازبکستان د یو برخه هلیکوپټرو د نه سپارلو خبره امریکا متحده ایالاتو ته کړې ده. معلومه نه ده چې امریکا دغې غوښتنې ته کوم غبرګون ښودلی. له افغانستان سره د دغو هلیکوپټرو او نږدې ټولو پوځي او نور تجهیزاتو مرسته امریکا متحده ایالاتو کړې وه. د طالبانو د حکومت دریځ په دې اړه نه دی په ډاګه شوی. بلخوا مولوي دلاور وایي چې چین د مس عینک استخراج پیل کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي له چین غواړي ژر تر ژره د مس عینک د استخراج چاره پیل کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي چې په شفافه توګه د کانونو د استخراج چارې پیلېږي او په خبره به په دې برخه کې په خورا شفافیت رامنځته شي. هغه ویلي له چین هم غواړي چې له پخواني حکومت سره د شوې هوکړې له مخې د افغانستان د مس عینک کان استخراج کړي او خپلې چارې ژر تر ژره پیل کړي. د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو له سترو کانونو ګڼل کیږي چې د استخراج هوکړه یې له چین سره لاسلیک شوې ده، خو تر دې دمه یې د استخراج چارې نه دي پیل شوي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.